ته څومره ښه انسان یې، خو کاش چې مسلمان وې او ایمان دې راوړی وې، څومره به ښه وې. ته دا خبرې اوس پرېږده، دا چې زما او ستا دوستي ده همدا بس دی که نه. خبره دې سمه ده، خو د مسلمان او غیر مسلم دوستي تر پایه هېڅکله هم نشي کیدی. هغې سره به بیا ګورو. ته اوس د انګور وخوره چې بیا در باندې یو بل شی څکمه چې په ژوند کې به دې نه ایسکلی. ته کښېنه، وختي مې چې یادونه وکړه زه هغه په تاوان څکم. صبر وکړه ښه. دا څه شی دی؟ دې ته وایي شراب. او دا چې وڅکې نو بیخي به بیا بلې دنیا کې ګرځي. ځان له دنیا به دي نه غمي نه خفګاني نه دردي نه فکري نه سوچي هېڅ نه. ته یو ځل دا وڅکه. نه 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 نه، توبه توبه، دا شراب دی او زمونږ په اسلام کې دا حرام دی، د ده څښل ناروا دی. زه دا کار نشم کولی. ښه نه، نو دا شراب هم د دې انګورو نه جوړیږي. نو بیا ولې انګور خورې هغه درته حلال دي او شراب نسکې دا درته حرام دي؟ دا سمه ده چې دا شراب د دې انګورو نه پیدا شوي او د دې انګورو نه جوړیږي. او تا ته زه یو خبره کومه، ته ښځه او لور لرې؟ او ښځه او لور لرم. ښه، دا لور چې ده ستا د دې ښځې نه پیدا ده، لکه څنګه چې شراب د دې انګورو نه پیدا دی. هغه کوم مینه محبت یا جما یا عشق چې ته د دې خپلې ښځې سره کوې هغه ته خپلې لور سره کولی شي؟ نه، زه هغه څه لور سره نشم کولی کوم څه چې زه ښځې سره کوم. نو سمه ده، ښځه روا، لور ناروا، انګور روا او شراب ناروا. صحیح ده که نه؟ زمونږ ډېر ښه دین دی. هغه څه چې مونږ ته خپل دین خپل اسلام روا کړي دي په هغې کې زمونږ ګټه ده، او هغه څه چې مونږ ته حرام کړي دي په هغې کې زمونږ سراسر تاوان دی. بالکل، اسلام یو پاک او سپېڅلی دین دی او زه غواړم چې مسلمان شم. ما ته کلمه وښایه. الحمدلله، سبحان الله. خو مخکې له دې باید ته لاړ شي چې غسل وکړې او بیا به راشي، بیا به درته کلمه تېره کړم. سمه ده، زه همدا اوس ځم او واپس راځم. ښه